بسم الله الرحمن الرحیم. اډاب اډیشن پروګرام د استعمال طریقه تاسو ته ما وښوده او غواړو چې په دې باندې عملي کار وکړو. صحیح شو. اډاب اډیشن چې دی خپله د راډیوګانو لپاره استعمالیږي، اډیو ساوند لپاره استعمالیږي. اکثرا راډیوګانو کې چې دی اډاب اډیشن استعمالیږي او اکثرا کې کول ایډیټ استعمالیږي، خو ډیره زیاته استفاده چې کیږي د اډاب اډیشن څخه کیږي. نو راځو موږ انسټال کړی سټارټ ته راځو، آفس پروګرامز ته راځو، اډاب اډیشن ته راځو. 1.0 اډاب اډیشن ورژن دی موږ سره. دا چې کله موږ اوپن کو اوس غواړو دې کې موږ په مکمل توګه کار وکړو چې موږ څنګه اډیو یو دغه کار ریکارډینګ کوو. صحیح شو. راځو لومړی نیو ته راځو. نیو کې مونږ 44100 دا د دې دغه دی داخلو. صحیح شو. دې کې مونو اخلو او دا چیک کوو، اوکې کوو. دلته مونږ سره دا صفحه راغله. لومړی مونږ سره دا دی چې وفا صاحب ریکارډینګ باید مونږ څنګه ریکارډینګ کوو. کله یو سټوډیو کې مونږ ناست یو، یو شعر یو هسټري مونږ دغه کوو، نو هغې باید مونږ ریکارډینګ اول وکړو. پس د هغې نه بیا مونږ هغې باندې ایډیټینګ کوو، بعد د هغې نه مونږ افیکټ دغه کوو. نو لومړی راځو مونږ سره دلته کله دا پروګرام مونږ ته اوپن شي نو دا مونږ سره د اوپن دغه دی. صحیح شو. نو یو مونږ سره ایډیټینګ دپاره دی، دلته میکسینګ مونږ کوو. انشاءالله تعالی په آینده راتلونکي درسونو کې به دا مونږ وایو چې څنګه مونږ یو آواز ایډیټ کوو. صحیح شو. نو لومړی راځو ایډیټ ویو ته راځو، په دې باندې کلیک کوو. نو لومړی مونږ یو شعر دغه کوو، د هغې نه بعد بیا هغه شعر مونږ ایډیټ کوو چې څنګه د دې آواز سلو کیږي، سیټ کیږي. نو اول راځو ریکارډ سټارټ کوو. صحیح شو. نو راړو چېرته اوس راځو ریکارډ څه کوو، ریکارډ سټارټ کوو. نو په دې سره بټن باندې ریکارډ باندې څه کوو، کلیک کوو. وفا صاحب وایه شعر. غزل. شیبه شیبه باران وریږي را تر غاړې وځه، شیبه شیبه باران وریږي را تر غاړې وځه، مړه شي جلۍ ساړه مې کیږي را تر غاړې وځه، ګوره وړه یمه لا زه په مینه نه پوهېږم، ګوره وړه یمه لا زه په مینه نه پوهېږم، ګوره څه چل را باندې کیږي را تر غاړې وځه، نری نری ورېځې تاویږي د اسمان لمن کې، نری نری سیلۍ لګېږي را تر غاړې وځه، باوره ټول کلی خبر دی دلته مه راځه نور، باوره ټول کلی خبر دی دلته مه راځه نور، نوره مو مینه رسوا کېږي را تر غاړې وځه، نوره مې مونه رسوا کېږي را تر غاړې وځه. دلته اکثرا ځایونه موږ سره ایډیټینګ کې مسله راځي. صحیح شو. بعضې یو جمله غلطه لوستل کیږي، هغه باید انشاءالله تعالی مونږ په راتلونکي درسونو کې وایو چې مونږ څنګه یو غلطي کړي. لکه اوس دلته مینه دې کې لږ غلطۍ مسټیک راغی، نو دا مونږ څنګه اصلاح کوو، دا به په آینده درسونو کې تاسو صرف چې دی زمونږ نن د ریکارډ درس و چې څنګه به یو ځای انتخابې او ریکارډینګ به کوې. نو مونږ چې کله نیو ته رالو، صحیح شو، نیو کې مونږ واخیستو 44100 او دلته رالو ریکارډینګ هم سټارټ کو. دا کومې خبرې اترې چې مونږ کوو دا چې کیږي، ریکارډ کیږي. وفا صاحب. صحیح شو. نو اوس نن دا ریکارډ دیزې پورې بس دی. انشاءالله تعالی آینده به مونږ هسټري دغه کوو چې یو کیسه څنګه ایډیټینګ کیږي، یو آواز یو ګانه څنګه ایډیټ کیږي، همدا شانته مکمل د کوم رادو کې کوم ایډیټینګ چې کیږي یا به مونږ درته مکمل کمپلیټ څه کوو، تشریح کوو او دلته پریکټیکل کار کوو. د نن ورځ دپاره همدومره.